د ګوادر بندر له لارې افغانستان ته سوداګري پیل شوې. دغه بندر به په افغانستان کې د مثبت رول ولري او کولی شي چې افغانستان اقتصاد مخ پر لوړېدو بوځي او ډیر ژر به اسانتیاوی د افغانانو لپاره رامنځته شي. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ سي. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو را سره یو ځل تر پای وګورئ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د پاکستان د نوي بندر ګوادر له لارې د افغانستان ترانزیت لومړی کشتۍ بار دغه بندر ته رسېدلې ده. د خبرپاڼې له مخې په دې سره به دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. د سرچینې په وینا دغه توکي به لومړی له ګوادر څخه چمن ته او بیا به له هغه ځایه کندهار، کابل او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. د خبرپاڼې په حواله دغه بندر د افغانستان سوداګري لپاره له نورې نړۍ سره تر ټولو نږدې لاره ده. سرچینې زیاته کړې چې په دې سره به په ورځنیو توکو کې بیې هم افغانستان کې راټیټې شي او د خلکو ژوندانه کې به مثبت بدلون راشي. تر دې وړاندې افغانستان سوداګري شاوخوا 80% د سوداګري د تورخم له لارې ترسره کېده چې زیات وخت به افغان سوداګرو ته ستونزې جوړېدې او لارو له بندېدو له امله به یې زیات سامانونه خرابېدل. خو اوس دا مشکلات تر ډېره راکم شوي ځکه چې افغانستان اوس د نورو لارو څخه خپل تجارت پیل کړی او ډیر ژر به د افغانستان په اقتصاد کې مثبت رول راشي. خدای دې وکړي دوستانو ته انشاءالله افغانستان دا شی مخ په ترقي لاړ شي او داسې لارې ورته خلاصې سي. دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.